د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په پاره ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور وای په سړی څه کېږي د زهرو د پیالې وروسته، په سړی څه کېږي د زهرو د پیالې وروسته، کټ مټ همداسې یم ستا له مخه وروسته. ژوند مې یو فلم دی سرپایه را معلوم نه دی، خو ارمان د تیر راځي د هر یوې صحنې وروسته. تا سره مینه لرم 3 لفظه څه لوی عذاب و، تا سره مینه لرم 3 لفظه څه لوی عذاب و، څومره خراب شو ژوند د یوې وړې جملې وروسته. او زړه کې مې دومره ارمانونه قتل شوي لکه، زړه کې مې دومره ارمانونه قتل شوي لکه یو بوږنونکی ښار د یوې لویې جګړې وروسته. او حمیمه خپل باور ته سترګې جګوی نشم، حمیمه خپل باور ته سترګې جګوی نشم، یم ملامت ورته له هرې رابطې وروسته. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندوز رادیو د خیال انځور خپرونې قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تر دې دمه به راته روغ او جوړ یاست. نن را سره ځوان شاعر او لیکوال محمد عیسی حقمل صاحب خپرونه کې میلمه دی. حقمل صاحب ستړی مه شئ، وخت مو په خیر. مننه اقتاش صاحب، هیله چې روغ او جوړ اوسئ. او خاص سلامونه هغه ټول اوریدونکو ته چې د خیال انځور له لارې مونږ تعقیبوي او اوري. ډېره زیاته مننه کوم حکمت صاحب محترم. که دا راته ووایي چې محمد عیسی حقمل څوک دی، که داسې لنډ اوریدونکو ته ځان ور وپېژنئ. محمد عیسی حقمل او د استاد سخیدت خان حقمل زوی او ډاکټر محمد اسماعیل خان لمسی دی چې په 1382 کال کې زیږېدلی او زیږون ځای هم کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ دی. ډېره مننه کوم حکمت صاحب محترم. واقعا امام صاحب خلک رښتیا هم تکړه خلک دي او پر ادب مهین خلک دي. خدای تعالی دې روغ او جوړ لره. ډېر زیات خوشحاله شولو چې دوستانو ته او موږ ته مو پېژندګلوي وکړه. که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې د شعر او ادب ډګر ته مو مخه کړې؟ اقتاش صاحب تقریبا هغه په کوم وخت کې چې یو ویروس راغلی او په نوم د کرونا چې ډېر زیان یې هم خلکو ته اړولی و، البته ځاني، نو بعد له هغه نه داسې یو انځور زما ژوند ته راغی چې باید شعر او شاعري ولیکم او شعر او شاعري ډګر ته راشم. ډېر ښه حکمت صاحب محترم. داسې که هغه لومړنی شعر ستاسې په یاد ده؟ که د اقتاش صاحب لومړنی شعر خو زما په یاد نه دی، او خو کوم شعر چې ما لیکلی و هغه د سولې په باره کې و. بلکل دغه ډېری شاعران نه چې پوښتنه کېږي چې لومړنی شعر دې په یاد ده، نو متاسفانه د ډېری شاعرانو دا شعر په یاد نه وي. چې علت یې څه ده نه پوهېږو. کیدای شي دا به هغه چې ډېر پخوا به یې لیکلی یاداشت کړي به یې نه وي، ځان سره به یې نوټ کړي نه وي.
نو یو علت یې همدا هم کېدلی شي. انګېزه یې څه وه؟ داسې وطن کې خو څه ستونزې هم وه البته چې له امنیت له لحاظه او نو په دې اړه چې د سولې خبرې هم روانې وو. نو زما لومړنی شعر چې ما کله ولیکو زما هم هسې پر ځان یقین او باور مې نه و چې زه وکولی شم داسې یو شاعر هم شم. بیا وروسته نو ما د سولې باره کې ولیکو او وروسته له هغه نه ما خپل والد صاحب هغه ته هم وښودل چې د پښتو ادبیات ښوونکی دی. نو هغه له هم مثبت ځواب او مثبت نظر یې راکړ او ویې هڅولم. نو انګېزه یې همدا حالات ول د وطن. داسې نورې ستونزې خو به نه وې پکې؟ نه. تاسې د خپل والد صاحب یادونه هم وکړله چې ښوونکی ده. ستاسې په کورنۍ کې بغیر له تاسې څخه داسې کوم شاعر تېر شوی؟ هو زموږ په کورنۍ کې داسې شاعر هم تېر شوی. البته زما د والد صاحب یو ماما دی او جناب مدیر صاحب اسمت الله صاحب دی، لیکوال او شاعر دی او ښوونکی پردیس صاحب دی. یا عرفات پردیس صاحب که اجمل پردیس صاحب؟ هغه یو بل دی په نوم مجید پردیس دی. دا دی خپل دی هغه. ډېر ډېر. دوی دا کوم نومونه چې تاسې واخیستل دا حیات دي که؟ نه، هغه روحي خط اوسي، هغه مکنیت لري دی. نو تکړه شاعر او لیکوال دی چې کتابونه هم لیکلي دي. نو انشاءالله اطلاعات فرهنګ کندوز ولایت کې به هم موجود وي او شته دي. خدای پاک دې ورته جنتونه ور نصیب کړي او خدای پاک دې تاسې ته توفیق درکړي چې پښتو ادب ته کار وکړئ. اوس یو شعر درنه اورو احمد صاحب. مننه اقتا صاحب. یو غزل او تاسو له ووایم هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. کومینه یې اورو؟ وایي چې جانان مې مرور دی مازدیګر دی. چې جانان مې مرور دی مازدیګر دی. مننه. چې جانان مې مرور دی مازدیګر دی، دا مې زړه دی دا زیګر دی مازدیګر دی. ټوله شپه مې ستا په یاد کې تېره کړې، اوس دا زړه پر هر دی مازدیګر دی. ډېر عالي. ټوله شپه مې ستا په یاد کې تېره کړې، اوس دا زړه پر هر دی مازدیګر دی. ملنګ نه یم د ملنګ جامو کې ګرځم چې تا وړی رانه لمر دی مازدیګر دی. اقتاش صاحب وایي د شناخت پته یې دا ده که یې ګورې. د شناخت پته یې دا ده که یې ګورې. د شناخت پته یې دا ده که یې ګورې، په اوږه یې زوړ څادر دی مازدیګر دی. او نور څه نشته، یو مې زړه دی لږ ټپي دی، ترې هېر شوی خپل دلبر دی مازدیګر دی. یو ځل بیا دا باید. مننه. وایي نور څه نشته، یو مې زړه دی لږ ټپي دی، ترې هېر شوی خپل دلبر دی مازدیګر دی. او یا پیسه او یا ډوډۍ ورکه چې لاړ شي سرګردانه ور په ور دی مازدیګر دی. ډېر عالي. او دا د غم سندرې ځکه حقمل اوري. دا د غم سندرې ځکه حقمل اوري چې وجود یې در په در دی مازدیګر دی. ډېر عالي او زبردست شعر. حکمت صاحب محترم، واقعا شاعرۍ کې مو ډېر درد نغښتی او واقعا ډېر ښه شعر و. که دا راته ووایې چې د شعر په کوم فورم کې دې کار کړی او څه ډول شاعري مو خوښېږي؟ زه خو طبعا علاقه مې له انقلابي شاعر سره دی او انقلابي شعرونه هم لیکم. البته نظمونه دي او غزل او غمګینه شاعري هم کوم. او عموما کوم غزل چې زه لیکم په زیاته کچه هغه ټوله کې یو داسې غمجن تصویر وي پکې. ځینو شاعرانو باندې الهام دغه د الهام څپه چې ده دا په خوښۍ یو څه ځینې شاعران وایي چې موږ ډېر خوښ یو چې ځینې حالاتو کې به موږ د شعر الهام راځي، یعنې هغه د شعر هغه کوم الفاظ چې دي هغه په موږ د خدای تعالی له لورې لورونه کېږي. او ځینې شاعران بیا وایي چې موږ ډېر غمجن یو، مثلا چې ډېر هغه غمجن حالات کې اوسېږو، بیا د شعر هغه موږ ته راځي، د الهام راځي. په تاسې کې په کوم حالت کې دغه د شعر الهام په تاسې باندې ډېر ژور اغېز کوي؟ اقتاش صاحب
شعر خو عموما زما په نظر چې الهامي دی نو ځکه که چیرې موږ وغواړو چې یو شعر ولیکو موږ په زور ولیکو نو هغه به ولیکو ولې کوم خوند چې هغه کې الهامي کېدی نو تکې به نه وي نو عموما کله چې زه متاثر سم البته چې په وختو کې ما کوم شعرونه لیکل یا د ژوند کوم ستونزې ول یا نورې نو زیاتره راتلل راله ډېر ښه حکمل صاحب دغه ځینې شاعران دي چې مثلا په طور د مثال په یو ورځ کې 5 غزله 3 غزله 10 غزله هم لیکي او ځینې شاعران دي چې په یوه میاشت کې هم 2 غزله یا 1 غزل لیکي ستاسې په اند د دوی دغه دواړو توپیر په څه کې کېدلی شي اختر صاحب د اوسني کوم شاعران لکه مونږ وګورو نو ستاسو نظر یعنې همداسې دی چې البته دا دقیق دی ځینې شاعران د ورځې زیات لیکي حتی په میاشت کې هم زیات شعرونه لیکي ولې هغه په زور یې لیکي یعنې او زیاته عجله یې دا وي چې یو کتاب ولیکي یو کتاب چاپ کړي د خپل په نوم باندې ولې هغه ناکامه وځي او هغه خوند چې په کوم شعر کې چې خپله راځي الهامي وي یعنې هغه کې ډېر وي او ده کې نه وي یعنې تاسې نظر دا ده چې لږ شعر ولیکه ښه یې ولیکه هو لږ وي پوخ وي چې تر آینده نسلو پورې هم ورسي او خلک یې یاد کړي ډېر ښه دا تاسې څومره شعرونه لرئ اختر صاحب زما شعرونه البته کوم غزلې چې ما لیکلي دي نو البته په 2-3 کالو کې تقریبا 220 دومره رسي د چا له شاعرۍ څخه متاثر یاست زیاتره کوم شعرونه چې زه اورم او تاثیرګذار دي هغه د تراب صاحب دي او دانش صاحب دي ځکه تاسې خپله هم ویلي چې زما انقلابي شعرونه خوښېږي واقعا تراب صاحب ډېر غښتلی شاعر ده د هېواد ډېر نامتو شاعر ده او ډېر زبردست نظمونه لیکي زما هم شاعري خوښېږي او زما یو له د خوښې شاعرانو څخه دی اوس درڅخه یو شعر اورو مننه یو بل غزل به تاسو له ووایم چې اوس چاته ووایم حالونه د زړه اوس چاته ووایم حالونه د زړه مننه وای اوس چاته ووایم حالونه د زړه چې ما ساتلي خپل رازونه د زړه او زه به داسې کس پیدا نه کړم چې رانه ورکړي ټول زخمونه د زړه یو ځل بیا او زه به داسې کس پیدا نه کړم چې رانه ورکړي ټول زخمونه د زړه او تورو شپو کې زه یو چیرې ځمه ترخه شراب لرم جامونه د زړه ډېر ښه او تورو شپو کې زه یو چیرې ځمه ترخه شراب لرم جامونه د زړه ملګرو راشي لږ مې لاس ونیسئ لکه راقلار کړي دا دردونه د زړه ملګرو راشي لږ مې لاس ونیسئ لږ راقلار کړي دا دردونه د زړه ډېر له سترګو اوښکې ځان سلګۍ سلګۍ کړم د سترګو مننه له سترګو اوښکې ځان سلګۍ سلګۍ کړم پر ما راغلي ټول غمونه د زړه او زړه مې وایي چې خپل ځان زوړند کړم زړه مې وایي چې خپل ځان زوړند کړم مننه وایي او زړه مې وایي چې خپل ځان زوړند کړم نړۍ ته پرېږدم ټول داغونه د زړه او له ده ژوندون نه خلاصېدل غواړم له ده ژوندون نه خلاصېدل غواړم پر ما راغلي الزامونه د زړه اختاشه وایي پرېږده چې ځینې مې تر شا وخاندي پرېږده چې ځینې مې تر شا وخاندي مننه وایي پرېږده چې ځینې مې تر شا وخاندي حقمال به پرېږدي څو لالونه د زړه ډېر ښه ډېر عالي حقمال صاحب د چا شعرونه ډېر مطالعه کوئ شعرونه چې زیاتره زه اورم او ګورم یې ولې اوسني وخت کې لږ څه فعالیتونه مې کم شوي دي شعر ډګر کې البته کم چې زه مطالعه کوم لږ څه د ژوند ستونزې دي او مصروفیت دی نو مخکې زیاتره چې اورېدل مخکې مې هم وویل د تراب صاحب او پروفیسر بخزاده دانش صاحب دی ډېر تراب صاحب او بخزاده دانش صاحب دوی تر ډېره نظم لیکي تاسې هم نظم باندې کار کړی نه ده کړی ډېر غزل کې ډېر لوی لاس لري
زیات کار مې غزل کې کړی ښه. او نظم هم لرم، نظمو کې هم کار کوم او ځینې وخت نظمونه هم لیکم. ستاسې په اند د نظم او غزل توپیر څه کې کېدلی شي؟ غزل کې زیاتره که مونږ ګورو هغه کې د یو زړه او غزل خو عموما عشقي وي روماني وي. هو روماني او عشقي وي، نو هغه کې زړه حال او زړه درد او داسې یو غمجن تصویر په ښه توګه څرګندولی شو مونږ ورکې. او نظم کې هم مونږ کولی شو چې یو د یو وطن یا د یو بل چې مونږ ترقید وکړو، یا مثلا په سمه توګه یو چاله لارښوونه مثلا په ډېرې ښه توګه کولی چې مونږ بیان کړو. او غزل عموما عشقي او روماني او د زړه درد تصویر ورکوي، خو بیانېږي. د غزل فضا ډېره داسې قید غوندې ده، او که د نظم فضا یو شاعر کولی چې په کمیو کې ډېر هغه د خپل د زړه په عامه اصطلاح کې د زړه بړاس پې باندې وکاږي. زما په نظر کوم کې چې ما ته څرګند دی نو هغه به غزل وي، ځکه زما زیاتره کوم زړه کوم حال چې زه غواړم بیان کړم هغه غزل دی. ستاسې په اند په شعر د شعر په ترکیب کې، یعنې د شعر په فرمونو کې کوم فرم ذوقي دی چې ډېری خلک یې خوښوي؟ اوسني دور کې خو زیاتره همدا غزل او همدا نظم دی، ولې اوسني دور کې زیاتره ټول غزل دي. غزل زیاتره خوښوي. ډېر ښه. د چا په شاعرۍ کې خپل ځان وي؟ او تراب صاحب وي. تراب صاحب. ډېر یو شعر درڅخه اورم. اخته شاعر بل غزل به تاسو له وایم، نو دا بلک څه حماسي وي. وایي زه ویاړم ای ګران افغانستانه، زه ویاړم ای ګران افغانستانه، زه ویاړم ای ګران افغانستانه چې لرم دې لکه ځان افغانستانه. ډېر عالي. او سپین بیرغ دې رپومه په نړۍ کې چې حیران شي ټول جهان افغانستانه. سپین بیرغ دې رپومه په نړۍ کې. مننه. وایي سپین بیرغ دې رپومه په نړۍ کې چې حیران شي ټول جهان افغانستانه. هم روس او امریکا د کړله ماته اوس د ټولو شوي ارمان افغانستانه. ډېر ښه. زیړې دښته د سمسور شولې بهار شو، زیړې دښته د سمسور شولې بهار شو، نور د نه راځي خزان افغانستانه. امین. او د نړۍ په هر یو ګوټ کې چې یادېږي یادوي ستا هر افغان افغانستانه. یو ځل بیا دا شعر. د نړۍ په هر یو ګوټ کې چې یادېږي یادوي ستا هر افغان افغانستانه. او د الله په لار جهاد کې چې کامیاب شو اوس خو شولو سم ودان افغانستانه. یو ځل بیا. د الله په لار جهاد کې چې کامیاب شو اوس خو شولو سم ودان افغانستانه. ته یې واوره ښه یې واوره څه چې وایم نور به نشي چېرته وران افغانستانه. ته یې واوره ته یې واوره ښه یې واوره څه چې وایم نور به نشي چېرته وران افغانستانه. اختا شب وایي که مونږ یو شو بیا ته وګوره حقمله، که مونږ یو شو بیا ته وګوره حقمله. مننه. وایي که مونږ یو شو بیا ته وګوره حقمله چې جانان بشي جانان افغانستانه. چې جانان بشي جانان افغانستانه. واقعا د وطن د مینې او د وطن د ښکلا او د وطن د حماسو په اړه دې ډېر ښایسته شعر لیکلی دی په قلم د برکت صاحب صاحب. مخکې تاسې ویلي چې نظم او ما لیکلی ده. نظم دې ډېر لیکلی که غزل؟ ما غزل ډېر لیکلی. غزل دې ډېر لیکلی. که یو بل غزل دی هغې چې وایو. سمه ده. یو غزل به تاسو له ووایم چې مینه اورو. وایي زه پوهېږم ستا وجود کې دي دردونه ښه ډېر، زه پوهېږم ستا وجود کې دي دردونه ښه ډېر، زه پوهېږم ستا وجود کې دي دردونه ښه ډېر، ورنه جوړ شوي دي ژور زخمونه ښه ډېر. او تا له ژوندون نه کله هم مزه اخیستې نه ده. تا له ژوندون نه کله هم مزه اخیستې نه ده. مننه. وایي تا له ژوندون نه کله هم مزه اخیستې نه ده، ستا په ژوندون کې هم پراته دي دا غمونه ښه ډېر. او دغه 30 کاله چې تا علم ته خدمت کړی دی، دغه 30 کاله چې تا علم ته خدمت کړی دی، تا به ویل چې ورکې دي پلها خوندونه ښه ډېر.
څوک دی لیسانس چا ماستري چا دوکتورا واخیسته. څوک دی لیسانس چا ماستري چا دوکتورا واخیسته. مننه. وایي څوک دی لیسانس چا ماستري چا دوکتورا واخیسته، په اسنادو یې پراته دي ټول ګردونه ښه ډېر. او زما د ځان زما د ژوند زما د زړه څښتنه، زما د ځان زما د ژوند زما د زړه څښتنه. مننه اختاش صاحب. وایي زما د ځان زما د ژوند زما د زړه څښتنه، ماته دې نه راکوي داسې پیغورونه ښه ډېر. علم او زده کړه هم ضرور ده څه پوهېږم ښه. علم او زده کړه علم او زده کړه هم ضرور ده زه پوهېږم ښه، ماته دې راکړي په ډالۍ کې کتابونه ښه ډېر. ډېر او زما حق ماله ته پوهېږې چې اوس څنګه یمه. زما حق ماله ته پوهېږې چې اوس څنګه یمه. مننه. وایي زما حق ماله ته پوهېږې چې اوس څنګه یمه، نن چا راکړي دي یو څو دسته ګلونه ښه ډېر. نن چا راکړي دي یو څو دسته ګلونه ښه ډېر. واقعا ډېر ښایسته شعر و حکمت صاحب. آیا په ټولنیزو رسنیو کې خپل شعرونه خپروئ؟ هو. نو فیسبوک پیج دی چې د فیسبوک له لارې خپل مینهوالو ته شعرونه وړاندې کوم، او زیاتره ملګري په واټساپ کې راله میسجونه کوي او دا غوښتنه کوي چې هغو له ډالۍ کړم، نو د هغو په خدمت کې یم او هغو له ډالۍ کوم. زیاتره فیسبوک دی. یعنې دغه ټولنیزې رسنۍ سیوا له نورو برخو څخه آیا په دغه شعري برخه کې داسې ډېر ارزښت یې لاسته راوړلی دی که نه، یعنې کوم تاثیر یې کړی دی؟ که مونږ چیرې وګورو، البته دا ټولنیز رسنۍ چې دي نو د شاعرانو په ژوند کې چیرې هغو لږ څه سپورټ کړي نو ډېر متاثره وي، ډېر تاثیرګذاره وي، هغو هم ترې متاثر کېږي او لا هم مخ ته ځي. نو اوسني دور کې داسې کوم خاص سپورټ نشته او تر خپل حده مخ ته تللي دي. زما په اند که زه دا ووایم چې پخوا موږ شاعران درلودل داسې د ودو په شمار، لکه رحمان بابا، لکه حمزه بابا، احمدشاه بابا، خوشحال خان خټک، چې دوی پښتو ادب ته ډېر زیات خدمت کړی ده. همداسې د حمزه شینواري هم یادونه کولی شو. یعنې په ټوله کې دغه شعري ذوق چې خړوب کړی ده، دغه سوشل میډیا هم ډېر تاثیر درلود. یو سیوا له نورو منفي ټکو ته چې هغه ځینې مثلا ځینې شاعران شته دي چې هغوی یعنې شعري ذوق یې دومره اعلی نه ده ولې خلکو ته شعر رسوي. له سیوا له دې برخې نه ډېر کار هم په دې برخه کې سوی ده. اوس موږ او تاسې که د کندوز ته نظر وکاندو، یعنې دغه سوشل میډیا کې فیسبوک کې موږ او تاسې ګورو چې ډېر ښه شاعران شته او شعرونه خپروي. موږ تاسې پېژنو چې دا څوک ده، د کوم ځای څخه ده، او یعنې په ټوله کې د دوی معلومات د ژوند موږ ترلاسه کولی شو. زما په اند ډېر تاثیر یې کړی ده او مثبت تاثیر یې کړی په ټولنیزو رسنیو. لکه دا اوس موږ او تاسې د واټساپ یادونه کولی شو چې په واټساپ کې ګروپونه دي، شعري ګروپونه دي، مثلا شاعران استادان هلته دي، که څوک شعر وایي او که څوک شعر مطالعه کوي یا که څوک شعر لیکي، هغه باندې هم نقد کېدلی شي، هم له هغه زده کړه کېدلی شي. خپل شعر د کارکتنې دپاره چاته استولی حکمن صاحب استاذ لري؟ په لومړیو دورو کې چې ما کوم شعرونه لیکل، البته خامخا کوم شاعر چې لومړي وخت کې شعر لیکي نو لږ څه ستونزې به وي. نو په لومړیو کې یو زما ملګری و شاعر او لیکوال و، نو هغه له ما استول، نو یو دوه درې غزلیز فورم و چې نو بعد له هغه نه بیا ما نه کړی. ستاسې په اند نقد کوئ چې د یو چا شعر ښه کړي؟ نقدونه خو تل مثبت باید واوسي. نو کله چې مونږ خپل نظر وړاندې کوو نو ځینې خلک دي اختار صاحب چې که نظر ورکړي نو نظر په نقد داسې ته اړوي چې یو بل خیال ورله ورکوي. نو نقد ښه وي، کولی شي چې د یو چا ستونزه له منځه یوسي او کوم منفیات چې ورکړي دي هغه له منځه یوسي. بلکل باید مثبت نقد وشي. یعنې تاسې په اند نقاد
باید تل مثبت نقد وکړي. آیا دا څوک چې نقد کوي دوی هم کوم ځانګړتیاوې لري؟ باید کومه ځانګړتیاوې ولري چې یو چا باندې نقد وکړي؟ که نه هر سړی کولی شي چې نقد وکړي؟ نه، اخطار شاید باید هر کس نقد نه وي او تنقید نشي کوی. بالکل. نو اول زما نظر دا ده کله چې یو څوک غواړي په یو چا باندې تنقید وکړي باید نظر یې دا نه یو دا ونه غواړي چې د هغه نور هم که چیرې هغه مثلا ځان ته لاسته راوړنه وشي د هغه زړه تور کړي هغه خپل کار نه وي، یعنې شخصیت وژنه ونه کړي. هو نو باید هغه څوک تنقید وکړي چې هغه خپل حد خپل وس پورې ډېر مخه تللی اوسي. یعنې که چیرې موږ شعر او ادب ته وګورو نو باید هغه څوک وکړي چې هغه خپل رتبه یې په شعر کې ډېره پورته وي او زیات کتابونه لیکلي اوسي او آثار ولري. واقعا یو شعر درڅخه اورو احمد صاحب. اخطار شب یو غزل به تاسو له ووایم. زما خو زیاتره غزلیز فروغ چې دی خو غمګین دي نو لږ به څه غیر له هغه نه ووایم. وایي ستا د حسن خریدار یم که برجنې، ستا د حسن خریدار یم که برجنې، ستا د حسن خریدار یم که برجنې ځکه دومره بې قرار یم که برجنې. او ته یې وایه زه یې اخلم دا په څو دي، ته یې وایه زه یې اخلم دا په څو دي. مننه. وایي ته یې وایه زه یې اخلم دا په څو دي، زه بس هر څه له تیار یم که برجنې. ډېر ښه ډېر ښه. او ټوله شپه زه ستا په سوچ کې تېرومه، ټوله شپه زه ستا په سوچ کې تېرومه، تر سهاره زه بیدار یم که برجنې. او لیوني په شان کوڅه په کوڅه ګرځم، لیوني په شان لیوني په شان کوڅه په کوڅه ګرځم، زه جوړ شوی سم بیمار یم که برجنې. ډېر ښه. اقتاشه وایي د ګودر په غاړه ناست یم چې راشي، د ګودر په غاړه ناست یم چې راشي. مننه. وایي د ګودر په غاړه ناست یم چې راشي، اخر زه خو بس تا یار یم که برجنې. او ته راځه چې د مجنون قصه تازه کړو، ته راځه چې د مجنون قصه تازه کړو. وایي ته راځه چې د مجنون قصه تازه کړو، ته د کلي او زه د ښار یم که برجنې. او د حقمل خبره ومنه چې وشي، د حقمل خبره ومنه چې وشي، ته به مور او زه به پلار یم که برجنې. ډېر ښه. دا شعر چې دی زما خپل یو شعر را په یاد شو. وایي سترګو ته یې وګوره له سترګو یې رڼا واخله، سترګو ته یې وګوره له سترګو یې رڼا واخله، ژوند ته که وردانګې نو ګېډې ګېډې ژړا واخله. او غم د اجل سترګې دي غلا ترې د ژوند نه کېږي، غم د اجل سترګې دي غلا ترې د ژوند نه کېږي، ځان نه دې موسی جوړ که په لاس کې دې امسا واخله. او زار دې شم مجنونه د لیلا حاصل په غرو نشي، زار دې شم مجنونه د لیلا حاصل په غرو نشي، لاړ شه د یوسف په منصب ښکلې زلیخا واخله، لاړ شه د یوسف په منصب ښکلې زلیخا واخله. احمد صاحب محترم، په نن عصر کې یعنې موږ تاسې شاعران ګورو که نه، د چا شاعري خوږه او پخه ده؟ نو اوسني که شعر او ادب ته موږ وګورو هغه کوم شاعران چې دي نو شاعران خو زیات دي. بالکل. نو هغه کوم چې ډېر غښتلي دي او هغه توراب صاحب دی. او که چیرې موږ لر او بر ته وګورو نو پښتانه ټول یو پښتانه دي. بالکل. نو لر او بر هم یو دي. نو بنرای صاحب دی، دانش صاحب دی او همداسې نور هم شته. ستاسې په اند که موږ دغه شاعران په دوه برخو وویشو، یو په همدغه زمانه کې مثلا یو ځوان شاعران دي او یو هغه پاخه شاعران دي چې مثلا سنن له شپېتو یا 50 نه اوښتي دي. په دې کې مثلا ځوانو شاعرانو کې کوم شاعر ډېر برلاسی ده په همدغه د شعر په الفاظو، د استعارو، د شعر په پنځولو کې، او مشران شاعران دا کوم یو تاسې په نظر کې داسې دوه نومه راته د هرې برخې واخلي؟ نو د ځوانو نه که موږ وګورو صداقت نیازی دی مثلا. بالکل. نو او داسې نور رختین صاحب دی چې موږ یې ګورو په شاعري کې البته ډېر درد پروت دی او ښکلې شاعري کوي. نو اوسار صاحب دی مثلا، بابرزی اوسار. هو. نو همداسې نور ملګري شته دي او داسې ځینې شاعران دي اخطار صاحب چې پټې څېرې دي، یعنې څرګند نه دي خلکو ته. یعنې موږ یې هو
وجه دا ده مثلا یا د هغه داسې یو سیمې کې اوسېږي چې هلته میډیا نه وي مثلا، او دا کوم لاسته باید مثلا فیسبوک نه وي، واتساپ نه وي، داسې کوم زمینه ورله مساحت نه وي. دا زیات شاعران چې موږ نه پېژنو فعلا ولې شته دي. دا د داسې خبره دي په ګلو بدله سي. زموږ په خان آباد کې یو شاعر و بصیر سیاحت نومیږي، زما ملګری و، هغه ناول هم لیکلی، ډېر ناولونه یې لیکلي. یو ورځ یې زه څنګ کې ناست وم، د ده یوازې 400 غزله دي، ده 400 غزلې لیکلي دي. نو ما ورته ویلې مالې ځینې وخت فیسبوک کې ډېر کم خپروي. بیا ما ورته ویلې مالې دا شعر دی ولې ټولو ته نه وایې؟ وایي دا ما خپل ځان ته لیکلي دي. همداسې یو بل ملګری د کونس دورې په سر کښېني، رحمت الله پښتون نومېږي، هغه هم دغسې شعرونه لیکلي دي. دومره پخه شاعري ده چې سړی ورته حیران سي، خو چا ته یې نه وایي. دا تاسې د خبرې په تایید سره هو شاعران زیات شته چې پټې دي، پټه شاعري کوي. یو شعر د څخه اورو اکمل صاحب. اختا شب یو غزل به ووایم چې عجیبه غوندې دوران د یو تنه، عجیبه غوندې دوران د یو تنه، عجیبه غوندې دوران د یو تنه، زما زړه کې ډېر خفګان د یو تنه. څه ژوندونه او څه حالات یم بدل کړی، ژوند مې جوړ لکه خزان د یو تنه. ډېر څه ژوندونه او څه حالات یم بدل کړی، ژوند مې جوړ لکه خزان د یو تنه. لکه واوره چې زیړ لمر ته ویلې کېږي، لکه واوره چې زیړ لمر ته ویلې کېږي، ټول وجود مې په لارزان د یو تنه. یو ځل بیا. لکه واوره چې زیړ لمر ته ویلې کېږي، ټول وجود مې په لارزان د یو تنه. لکه واوره چې مننه وی، لکه واوره چې زیړ لمر ته ویلې کېږي، ټول وجود مې په لارزان د یو تنه. ډېر جالب دی. او اختا شب وی د ژوندون په هره پاڼه کې دردونه، د ژوندون په هره پاڼه کې دردونه، زما تصویر پکې لږ وران د یو تنه. په خیالاتو کې غرق شوی بهر ناست یم، یخ شمال او شرق باران د یو تنه. ډېر د مرغانو شر او شور دی په هوا کې، د مرغانو شر او شور دی په هوا کې، ښه خوشحاله شین اسمان د یو تنه. او چې حقمل درله ټول کړي سپین ګلان دي، چې حقمل درله ټول کړي سپین ګلان دي، تنهایی کې ګزران دی او تنه. ډېر حقمل صاحب ادبي غونډو کې ګډون کوي؟ هو، ادبي پروګرامو کې البته ما ګډون کړی دی، او اوس یې هم ځینې ملګري چې غونډې اخلي نو ما له میسیج کوي، زنګ وهي، نو ګډون کوم. د ادبي غونډې کومه لاسته راوړنه لري یا ګټه لري؟ نو یو شاعر یا لیکوال یا یعنی کله چې غواړي خپل ډګر کې مخته لاړ شي، نو ډېر تاثیرګذاره وي دا کومه غونډې چې وي، او هغه کې داسې نور شخصیتونه هم راځي، نو دوی کولی شي خپل شاعرونه بیا خوند واخلي او په ځان مطمئن شي چې زه هم یو څوک یم او خلک ما یادوي. یعنې هغه څه چې یې لیکلي دي هغه باید ټولنې ته واوروي، او اهل د ذوق ته یې واورئ، بیا اهل د ذوق کولی شي یا پرې نقد وکړي یا یې ستاینه وکړي. نو زه مطمئن یم چې ستاینه یې کوي. څوک چې نقد کوي نو هغه زما په اند چې علمي کچه به ډېره کمه وي او لاسته راوړنه به هېڅ هم نه لري په علم کې. لکه موږ وګورو چې یعنې که څوک خفه اوس نه شي، او کله چې موږ وایو څوک جاهل دی، مثلا داسې به وي. بدبختانه زموږ او تاسې په ټولنه کې د ستاینې داسې کوم لیدلوری نشته دی. تر ډېره بیا په دغه شاعرانو کې دی موږ همیش نقد کوو. هغه د نقد تر څنګ چې موږ یو چا ته هغه د کوم څه چې لیکلي دي د هغه ستاینه وکړو، او هغه سړي ته دا ووایو چې دا څه چې تا لیکلي دا تر دې ځایه پورې ډېر ښه دي او ډېر اعلی دي، او ستاینه یې وسي. او دغه څه چې دې لیکلي دي که دغه کې داسې یو ژور بدلون راسي ډېر به ښه راسي، یا دغه الفاظ په دغه الفاظو باندې وربدل کړي. نو زما په اند یعنې موږ او تاسې باید تل په دې ټولنه کې که په چا نقد کوو باید سالم نقد. هو په اخره کې
نوي ځوانو شاعرانو ته مو څه پیغام دی اکمل صاحب؟ نو زما پیغام او کوم نوي شاعران چې دي اول دا ده چې هغوی تل کوشش وکړي چې خپل شعر او شاعري کې ښکلي نوښتونه راوړي او مخته لاړ شي. او اقتا شاید په دې باید متاثره نه شي ځینې چې بیا وایي ته نه شي کولی مثلا بالکل یو دوه یا درې غزلې خراب کړي چې ولې د هغه شاعر ذوق زیات وي چې باید مخته لاړ شي او شاعر شي. نو باید اعتماد په نفس ولري او ځان له یو ښوونکی پیدا کړي او مطالعه ډېره ولري. واقعا دا کوم څیزونه چې تا یاد کړل دا د یو شاعر د ودې لپاره ډېره ګټه کوي. او بل که یو څوک غواړي چې په شعر ډګر کې پرمختیا وکړي یا د مخکې لاړ شي نو هغه باید له نقدونو نه له انتقادونو نه مایوسه نه شي او کیدای شي د یو شاعر ټول شعرونه د اهل د ذوقو قابل قبول نه وي. د ډېری شاعرانو ټول شعرونه ښه نه وي او ټول شعرونه د خلکو یعنې سمه ده چې شاعر یو زحمت د خپل کاږي ټولنې ته یو درس ورکوي خو ځینې شعرونه بیا ګلونه کوي او ځکه د هغه کار ډېر ښه سوی وي. نو ډېره زیاته مننه کوو حکمت صاحب چې کندوز راډیو ته راغلې او زموږ بلنه مو ومنله. انشاءالله بیا به دې راغواړو. خدای دې ښاد او آباد لره. درنو اورېدونکو له تاسو څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له ما احسان الله تاش محمد خیل سره د خیال انځور په ادبي خپرونه کې مل وئ او خپرونه مو په مینه اورېدلې ده. الله دې وکړي چې تاسې ټول ښاد او آباد اوسئ د یو پرمختللي آباد افغانستان په هیله.